زرګونه افغانان به ژر د پاکستان له لارې جرمني او کاناډا ته ولېږدول شي. د جرمني او کاناډا د چارواکو د اعلان له مخې په پام کې ده چې دغه هیوادونه ژر له پاکستان څخه زرګونه هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې د دغه هیوادونو حکومتونو ورته پناه ورکول منلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بریوک پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د اقتصادي او بشري ناورین پراختیا او بشري حقوقو محدودیت ته په اشارې سره وویل د تخلیې بهیر کې هغو افغانانو ته چې د جرمني له پوځ او نړیوالو موسسو سره یې کار کړی او همداراز هغه افغانان چې له ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د هغو افغانانو په دریو کې دوی برخې چې د جرمني د مهاجرت اجازه یې ترلاسه کړې له افغانستان وتلي او دا د هغو 1,000 افغانانو له ډلې دي چې یا یې د محلي کارمند په توګه جرمني ته کار کړی یا یې په افغانستان کې د دیموکراسۍ او بشري حقوقو په برخه کې هڅې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان کې دغه هیواد نږدې 15% سیمه ییز کارکوونکي جرمني ته رسیدلي دي. دمګړی شاوخوا 10,000 کسان وتلو ته په تمه دي او په لومړي سر کې هغه کسان دي چې له ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 1,000 افغانان جرمني ته رسیدلي دي. په نورو راپورونو کې راغلي چې کاناډا او جرمني به د هغو افغانانو لیږد له پاکستان سره کړي توافق په اساس ترسره کړي چې دوی لا له وړاندې ورته د پناه ورکولو هوکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان پناه غوښتونکي پاکستان ته د قانوني تګ له جدي ستونزو سر ټکوي او وایي چې د طالبانو چارواکو د یوه پاسپورټ او د پاکستان چارواکو د هغه هیواد د یوې ویزې بیه تر 1,000 امریکایي ډالر رسولې ده او دا کار په تور بازار کې ترسره کیږي. طالبانو د فساد تورونه رد کړي خو پاکستان د ویزې د ورکړې لپاره د یو لړ پړاوونو ترسره کول اړین ګڼلي دي. قدرمنو لیدونکو تاسې د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.